په تاریخ کې به د نوم بې غیرته ولیکل شي قسم ورته خورم الله سبا به مولا نه تا باندې به دې ګوره ورور مې یو دقیقه صبر وکړه زه د کونډو ښځو ستاینو ته وخت نه لرم ودې ویلې پوښتنه درنه کوم یو دقیقه صبر یو ستاینه دا چې زه موالی شم صبر وکړه دا چې ته زما براټ ته راغلی زه توصیه کوم په دې معنا نه ده چې ته بې ادبي یو دقیقه صبر وکړه یو دقیقه ریلاکس شه زه پوهېږم ته ولې ما خبرو ته نه پرېږدي زه پوهېږم ته ولې ما خبرو ته نه پرېږدي ځکه ته پوهېږي چې زه که د کونډې ښځې ستاینې ونه کړم ډایلوګ ونه وایم نو دلته خو خلک ټول د ما په اصلیت پوهېږي اوس به زه د تا غوندې د کونډې ښځې ستاینې شروع کړم ته بې غیرته کې که چېرته دومره غیرت و تا به 45 میلیونه خلک نه پرېښوده ته وایې چې ما سره سلا او مرمۍ وه او زه وتښتېدم او تا هغه بې غیرته یې چې تا ته د امریکا د عساکرو لخوا امر وشو چې تښتې خو پام کوه چې شي افغانستان ته پرې نږدې پوسته وسوځوه مرمۍ دې چې دی هوایي ډزې وکړه چې پوچې شي توپک دې مات کړه ټانک چې کوم افغانانو ته پاتې کېږي هغې ته چسپکي کېږده تیارې له منځه یوسه وروسته د هغې بیا راشه کمې زړه در باندې درد وکړه یوازې تا راپورته کوم کمې ډېر زړه در باندې درد وکړه شاید ښځه دې تیاره کې واچوم خو مور و پلار به دې پرېږدي مور و پلار دې نه بیایم یعنې وطن خرڅ که د وطن سلا لوټ که د وطن رنجر ته ور واچوه د وطن تیاري خرابه که تر څو تا بې غیرته راولم امریکا ته تا د امریکا د خاطره خاوره خرڅه کړه تا د امریکا د په خاطره زموږ مهمات خرڅ کړه تا د امریکا د خاطره رنجر خرڅ کړه تا د امریکا د خاطره زموږ الوتکې خرڅې کړي او وتښتېدې 45 میلیونه خلکو چې خپل ټکس تا ته درکوو او تا زموږ په ټکس باندې پیسې اخیستلې خپله کورنۍ دې ساتله د دې د خاطره و چې کله داسې ورځ راشي ته مونږ نه دفاع وکړي تا بې غیرته معاش زموږ په خپله خوړو مزې دې کولې حتی دننه په قومندانۍ کې د الکان ګډول خو په کومه ورځ چې تا باید زما د خاطره خپل سر نه تیر شوی وي څه دې غوره کړه ټولو سلاګانو ته ور واچوه قومنداني له منځه یوسه وتښته امریکا ته دا اوس چې شو دا د تا غوندې د کونډې ښځې ستاینې